د لوګر ولایت امنیه قومندان مولا اغاولی نورانی د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو سربیره د دولتي او خصوصي رسنیو استازو او خبريالانو سره لیدنه وکړه. ورته مهال مسؤلینو په وسوخي د رسنیو په ارزښت وینا وکړه او زیاته کړه چې د اسلامي امارت له بیا ځلې واک ته رسیدو وروسته په لوګر کې 3 خصوصي راډیوګانو فعالیت پیل کړی دی چې ورسره لږونه تنو خبريالانو ته کاري چوپړ هم برابر شوی ده. هم متفهم په مجموعه کې چې راځي هغه د ژبې د لارې کېږي. نو په جامعه کې رسنۍ د ټولنې دپاره د ژبې اهمیت لري. د اوازو او د ناسمو خبرونو د نشر مخنیوی یوازې همدا خبريالان او همدغه لوګر رسنۍ کولی سي. له بل پلوه بیا د لوګر امنیه قومندان د اسلامي نظام په پیاوړتیا کې د رسنۍ رول مهم وباله او ویل چې موږ او تاسو باید له شته امکاناتو وخت څخه په ګټه اخیستنې سره د ولس ته په ښه بڼه خدمت ترسره کړو او د رسنۍ مسؤلینو ته د هر ډول همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړه. غوښتنه دا ده چې د خپل مسؤلیت د خپل وخت یعنې په صحیح طریقه باندې صرف کړي، په صحیح طریقه باندې استعمال کړي. نو نور چې دوی هېڅ تشویش تاسې مه کوئ. زموږ وس چې موږ ته سپاره سوی ستاسې غوښتنه د نظام په اصولو کې د شریعت په چوکاټ کې دا زموږ ذمهواري ده. د یادولو وړ ده چې اوس مهال په لوګر ولایت کې د ملي رادیو ټلویزیون سربیره 6 خصوصي رادیوګانې او یوه چاپي میاشتنۍ جریده شتون لري.